بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې د واتساپ په اړه در سره غږیږم. د واتساپ یو څو مهم اپشنونه دي چې هغه زه تاسې ته نن ښیم. تاسې به راشئ خپل واتساپ به خلاص کړئ. کله چې واتساپ خلاص کړئ د دې نه وروسته که چیرته تاسو سره یو نمبر وي، مثال هغه نمبر چې دی غواړئ میسج ورته وکړئ خو ثبتوئ یې نه، مطلب په کار نه دی، صرف یو ځل میسج ورته کوئ او نور دا نمبر ځان سره نه ثبتوئ. نو د کار د اسانتیا په خاطر داسې یو طریقه درته ښیم چې څنګه په اسانه ډول ډایرکټ هغه ته میسج وکړئ. تاسې به یو کار وکړئ، هغه نمبر به ځان سره راواخلئ او دلته به په سرچ کې تاسو ولیکئ یو، یعنی خپل ځان ته به تاسې میسج وکړئ. میسج به څه طریقې سره وکړئ، تاسې به په میسج کې چې هغه کم نمبر غواړئ هغه به دلته واچوئ او هغه به سینډ کړئ. کله مو چې سینډ کړه بیا به په دې نمبر باندې تاسې یو کلیک وکړئ. ګوره څه وایي چیکینګ فون نمبر، دا چیک کوئ. که چېرته واتساپ ورباندې موجود وي نو تاسو ته راوړي. ګوره څه وایي this phone number is on WhatsApp، چټ ورسره کې، کال ورته کې، اډ کې کنټاکټ ته. زه وایم چې دغه کم چې دویم نمبر دی زه په دې باندې کلیک کوم، دغه چټ ورسره کوم مثال. نو راځو دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو ډایرکټ ګوره موږ سره چټ راغی. نو ته کولی شي چې دلته مثال میسج وکړي. فرض مثال زه ورته سلام لیږم، زه ورته لیکم چې السلام علیکم، دا مې ورته ولیکه. ګورې په دې طریقې سره چې دی دا زمونږ ډایرکټ میسج مونږ ورته سینډ کړه. دا اوله طریقه وه. دویمه طریقه څه شی ده؟ راځو دویمه طریقه د چټ لاک ده. که چیرته مثال تاسې غواړئ یو پرایویټ چټ وي تاسې سره، خصوصي چټ وي او نه غواړئ چې ستاسې میسج یې بل څوک وګوري، نو تاسې به څه وکئ، را به شئ هغه چټ به خپل خلاص کړئ. فرض مثال زه راځم همدغه واتساپ په نوم باندې چې کوم دا چټ ما راوړ دې باندې به تاسې دلته بره کلیک وکئ. دلته به راشئ دې ځای نه او دلته په دې واتساپ باندې به خپل کلیک وکئ. کلیک نه وروسته چې دی تاسې به دلته لاندې راشئ. لاندې چې کله راغلی دې ځای نه به تاسې په دې کې پیدا کړئ څه به پیدا کړئ، چټ لاک. چټ لاک مو چې پیدا کړ دا به تاسې آن کړئ. چې آن مو کړ کنټینیو باندې کلیک کړئ. ګورې تاسې ته وایي کنفرم ټو لاک یور چټ. پین کې استعمالوي تاسې ورته یوز پین انتخاب کړئ، او که نه غواړئ چې فنګر پرنټ استعمالوئ سینسر نو تاسې به فنګر باندې کلیک وکړئ. نو تاسې کولی شئ دې ځای نه پاسورډ هم ورته استعمال کړئ، یا که فنګر استعمالوئ نو فنګر ورته آن کړئ. دې ځای نه بس دا چې دی دا اوس آن شو. اوس ګوره آینده کې که دې ته موږ راځو دا به موږ نه څه غواړي، دلته ګوره په دې سر کې چې یو چټ لاکډ چټ راغی، تاسې دلته وګورئ، تاسې ته ښکاري. نو همیشه دپاره چې کوم چټ تاسې لاک کړی وي هغه په سر کې راځي، تاسې به دې باندې کلیک وکئ. دې ځای کې چې تاسې خپل پاسورډ یا فنګر ورکئ. کله مو چې ورکړه تاسې ته به هغه چټ انلاک شي په دې طریقې سره. که غواړئ بیرته چې د لاک نه وباسئ تاسې به بیا راشئ بره چې د خپل همدغه واتساپ نمبر باندې به کلیک وکئ. دې نه چې دی لاندې به راشئ دې ځای نه او چټ لاک باندې به کلیک وکئ او دا به کنفرم فیس اور فنګر چې دی دا به کنفرم کوي، دا به بیرته د لاک نه ووځي. تاسې اوس وګورئ دلته اوس دا لاک مو سره نشته. دریم نمبر مهم اپشن دا دی که چېرته تاسې سره مثال یو ګروپ وي یا زیات میسجونه وي تاسې چې دی رسیدګي ورته نشئ کولی. اوس ګوره تاسې وګورئ دغه یو ګروپ دی، دې کې ما سره تقریبا داسې وایي چې 250 میسج دي، دا ما نه دي اورېدلي. زه غواړم چې مطلب دې کې میسجونه په نښه کړم چې کوم ځای پورې ما اورېدلي. ګورئ که دې باندې زه کلیک وکړم دا میسجونه چې دی تاسې که چېرته وګورئ دغه ګرین کلر باندې چې کم ښکاري دا زرغون شین رنګ دا نه دي اورېدل شوي. کله چې واورېدل شي دا بیا بلو یا ابي رنګ ته چې دی اوړي. نو زه راځم دې ځای نه، ګورئ تاسې کله چې راشئ او دلته خپل د واتساپ دغه 3 ټریپل ډاټ باندې چې دی کلیک وکئ، هغې باندې چې کلیک وکئ دلته یو اپشن راځي سټیرډ په نوم باندې سټیرډ. ګوره دې کې چې دی ما سره دلته ما یو میسج چې دی دا سټیر کړی دی.
دا سټار چې دی دا دلته راغلی او موجود دی. کله چې زه وغواړم په دې باندې یو کلیک وکړم دا ډایرکټ ما همغه ځای ته وړي. ګوره دغه ځای پورې چې دی دا میسج یې ما اورېدلی. ګوره دا بره چې دی دا کوم چې ابي رنګ ته اوښتي دا اورېدل شوي، دا لاندې چې دی دا په ګرین کلر کې دا نه دي اورېدل شوي. نو دا به څنګه تاسې سټار کوئ؟ مثال زه راځم لاندې فرضاً زه غواړم چې دغه میسج دی تاسو به دا میسج زور ونیسئ. کله مو چې زور ونیو بیا به راشئ بره چې دی دلته تاسې وګورئ دا سټار دی. په دې سټار باندې به کلیک وکړئ دا به سټار شي. تاسې وګورئ دلته خپله په دغه میسج باندې هم چې دی سټار راغی. تاسې دلته وګورئ او دا چې دی تاسو سره چې دی په کوم ځای کې ثبت شو دلته راشئ دغه کوم چې سټار آپشن دی په دې ځای کې هم تاسو سره ثبت شو. که چېرته تاسو غواړئ بیرته دا وباسئ د سټار نه نو سټار چې دی دا به تاسې میسج زور ونیسئ او بره راشئ دغه کوم چې سټار تاسې ګورئ دې باندې چې دا کوم نښه راغلی تاسې به دې باندې کلیک وکئ او دا نښه به ختمه کړئ بیرته به هغه د سټار نه ووځي. نو دغه درې مهمې طریقې وې. هیله ده چې تاسې ورباندې پوه شوي یاستئ. ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. او که په دې طریقو تاسو مخکې نه پوهېدئ نو ولیکئ په کامنټ کې هو او که نه پوهېدئ ولیکئ نه. مننه، خوشحاله اوسئ.